بسم الله الرحمن الرحیم. زه وختي شګیوال تاسو ته خره لاس پېم هله د ټول برغه جوړي راځو نن په مایکروسافت ایکسل پروګرام کې زمونږه شلم درس دی او نننۍ موضوع مو د پیوټ ټیبل کې چې د موږ پریکټیکل اگزامپل باندې تیر ویډیو کې موږ خبره تاسو سره کړې و واده مو کړې و مثال زه راځم پریکټیکل اگزامپل مطلب څه که په یو دکان کې یو کس کار کوي او هغه په ټول 2021 کال کې چې 2021 کال د اول میاشت نه تر اخري میاشت پورې چې د دې ځای پورې 300 ورځې دا کال را روان کال زمونږ چې دی یو ورځ کم دی نو 300 او 360 ورځې دی که موږ نه هغه د دکان مالک یا چې دی موږ په هغه ځای کې کوم بله کمپنۍ کې چې هر څه کې موږ کار کوو هغه به دغسې یو سیریل نمبر به لري داسې یو ډیټ به لري یو دانه ډسکرپشن به لري پروډکټ نیم به لري همسې کوانټیټي به لري همسې به اماونټ لري همسې به ټوټل چې دی لري نو زه راځم چې دی تاسو ته پریکټیکل اگزامپل په دې کې درکړم چې آیا که یو کس پوښتنه وکړي یا هغه دوکاندار پوښتنه وکړي چې ما په دې اوله میاشت کې کمپیوټر یې څومره خرڅې کړي دي یا ما په دې اوله میاشت کې چې دی ټوله ټوټل سودا څومره کړې ده نو یا ما ته د 12 واړو میاشتو ټوټل ریکارډ په بیلو بیلو شیټونو کې راکړه نو دا به تاسو څنګه کوئ د دې لپاره چې دی تاسو به راځئ په دې انزر ټیب کې بیا به راځئ تاسو په دې پیوټ ټیبل باندې به کلیک کوئ او تېره ورځ چې دی ما په دې وینډو کې چې دی تاسو سره خبره کړې وه نن راځم چې دی د دې ځای نه به تاسو دا نیو ورک شیټ به انتخاب کړئ دا به د دې ځای نه اوکې کوئ په دې لیست کې چې دی ما سره زما خپل هغه هیډر چې دی راجیک شو راغی په دې پروډکټ نیم کې چې دی تاسو به د دې ځای نه راواخلئ په دې فلټر کې به پروډکټ نیم ور واچوئ او د دې ځای نه چې دی زه به راشم په دې ځای کې چې دی تاسې به دا منثس به راواخلئ میاشتې دلته به وګورئ تاسو موږ سره په دې ځای کې یو هغه دی چې په نامه د ډیټ دا ډیټ به راوالی تاسو به دا په دې رو کې ور واچوئ او د هغې نه وروسته چې دی تاسو به راواخلئ دا ټوټل سیلز به راوالی ټوټل سیل دا چې دی تاسو به په دې ځای کې دلته ور واچوئ په دې ویلیو کې چې تېره ورځ ما تاسو ته په دې کې خبره کړې وه نو دا چې کله زه د دې ځای نه کلوز کړم بس نور زمونږ او تاسو به دغه ټیک مارک ځان سره چې دی دا به ځان سره یاد ساته چې تاسو به د دې ځای نه په دې ځای کې به ډیفر لیاوټ اپډیټ ته به ټیک مارک آن کوئ په دې باندې به کلیک کوئ چې کله موږ بیا تغیرات راوړو چې دلته په اتومات ډول راځي که زه راشم د دې ځای دا زموږ د 12 میاشتو ریکارډ شو او دا د دې ټوټل هغه اماونټ شو چې ټوټل موږ د دې ځای نه په دغومره پیسو سودا موږ په ټول کال کې کړې ده زموږ د جون چې دی موږ سره دا سودا شوې ده د فبروري موږ سره دا سودا شوې ده او داسې د مارچ موږ سره دا سودا شوې د هر یوه موږ سره بیل بیل ریکارډ دی که زه په دې پلس نشان باندې کلیک کړم نو دا ما سره د دې ځای کې چې دی د اپریل سودا ده زما یعنې موږ چې په اپریل کې کومه سیل کړی دی د دې ځای نه او که تاسې غواړئ چې زه د دې په هر شیټ کې چې دی بیل بیل راواخلم نو بیا تاسو په دې ځای کې زه وایم چې ما ته د دې جولای یا د دې اګست چې دی ما ته په دې ځای کې چې دی دا یو بیل شیټ کې دا ریکارډ راکړه نو تاسو په دې باندې ودرېږئ او ډبل کلیک کوئ نو دا تاسو وګورئ دا موږ سره صرف او صرف د یوې میاشتې ریکارډ دی که زه راشم دلته ودرېږم او دا د دې ځای نه چې دی زه دلته ورته وایم چې مساوي د دې ځای نه مساوي او دا ما کاونټ کړه زه به د دې ځای نه چې دی دا کاونټ کړم څنګه به کاونټ کړم دا زه وګورم چې آیا دا ما سره څو ریکارډه دي کاونټ به کړو دا موږ د دې ځای نه کاونټ نو د دې ځای نه چې دی دا تاسې کاونټ کړ ولې د دې کاونټ کې چې دی یو مشکل راغی چې موږ سره د دې ځای نه دا هیډر راغلی دی نو زه دا هیډر چې دی د دې ځای نه به زه ډیلیټ کړم چې ما سره د دې ځای نه په دې هیډر کې ګوره چې دا موږ سره دا هیډر د دې ډیلیټ کېږي هم نه ځکه چې ټیبل دی زه راځم د دې ځای نه چې دی ورته وایم چې ما ته کاونټ راکړه نو 1 چې دی د دې ځای نه موږ دا کاونټ کړو 1 په دې کې چې دی موږ سره دا ورځې دي 1 ورځې شولې د دې ځای نه تاسو ګورئ 2 چې دلته نیولی دی ځکه چې هلته موږ سره پاس هیډر کې په اول سیل کې چې دی موږ سره دا ځای دی نو دا موږ سره د دې ځای نه د دې خبره وه چې موږ څنګه کولی شو چې د هرې میاشتې ریکارډ بیل بیل پرنټ کړو او یا په یو شیټ کې چې دی د دې ټول ډیټا واخلو که تاسو دا اوس کاونټ کوئ ډبل پې کلیک کوئ او بیا راشي چې دی زه کاونټ کوم زه غواړم چې ما په دې جون کې چې دی ما ته کوم نه چې کړي دي دومره سودا کړې ده په جولا په جون کې په جنوري کې او په فبروري کې دومره ده دا ټول موږ سره د دې ځای نه د ټول کال ما سره په دې اندازه باندې چې دی ما د دې ځای نه چې کړی دی دا سیلینګ یعنې دا سودا مو کړې ده که زه راشم د دې ایوریج واخلم د دې ځای نه دا ما اوکې کړو نو دا د هرې ورځې ایوریج د هرې میاشتې ایوریج دی او د ټوټل کال ایوریج دومره دی چې موږ په هره ورځ کې چې دی په 364 ورځو چې دا تقسیم کړو
نو موږ د 83,970 روپو سودا د ورځې کړې ده. نو تاسو په دې ډبل کلیک کوئ دا به تراشي د دې ځین دا په سمیشن کې واخلي. نو دا شو. بل اگزامپل ته راځم، زه راځم دلته پیوټ ټیبل ته راځم او په پیوټ ټیبل کې چې دلته کلیک کوم زه وایم چې ماته یو نیو شیټ کې راته راکا او د دې څنګه چې دې زه به ورته وایم چې دا پروډکټ نیم خو ماته په دې فلټر کې راکا راته په دې پروډکټ نیم په دې فلټر کې او د دې څنګه چې دې زه به ورته دا ټوټل سیل به دې ځنه زرا واخلم او دا کوم یو چې د دې ځنه دا پروډکټ نیم بیا به زرا والم دا پروډکټ نیم ما په دې کې ورواچو. مثال زمون په دکان کې چې د کمپیوټر د یو کال صرف د 1,04,000 د 10,03,000 روپو خرج شوي دي او همداسې چې هر یو بیل خرج شوي دي چې زمونږ په دکان کې چې مثلا کاغه دکان کې چې کار کیږي صرف دومره پروډکټس خو نه زیات په خدا خو موږ اگزامپل اخیستی دی. مثال د ټول 2021 کال کمپیوټر کیبورډ میموري ماوس پرنټر سکینر سپیکر او یو اس بي خرڅ شوي دي. زه غواړم چې د ټول یو اس بي یو شیټ خلاص کړم نو تاسو په دې باندې ډبل کلیک کړئ. تاسو به چې دا یو اس بي چې تاسو په دې ځای کې په دې پروډکټ نیم کې وګورئ نو موږ سره د دې ځای نه د یو اس بي نه بل څه نشته دی. که زه راشم د دې ځای د پیوټ ټیبل ته راشم د دې ځای نه او په کمپیوټر باندې زه ډبل کلیک کوم نو تاسو په دې ډسکرپشن کې تاسو د دې وګورئ موږ سره چې د کمپیوټر نه بل پروډکټ پړې کې نشته دی. نو زبردست طریقې دا ده چې موږ په دې لار باندې کولای شو چې یو سیستم چې د دې ځای نه ځان ته ریکارډ کو جوړی کو بیا دا موږ ځان سره په دې کې اپلای کو ریولو. که زه راشم دلته په دې ځای کې زه کلیک کوم په دې هډ باندې ډبل کلیک کوئ تاسو کاونټ ته راځم زه ګورم چې ما په ټول هغه کې چې د شپږ څلوېښت کمپیوټر یې خرڅ کړي شپږ څلوېښت کیبورډ خرڅ کړي 15 څلوېښت همداسې چې دی دا موږ ټوټل د عمره سودا کړې ده. نو دا ما سره چې د پیوټ ټیبل پریکټیکل اگزامپل که تاسو په هر څه کې چې دی دا قصې او سمري ډیټا ولرئ تاسو په همدغه شکل باندې ټیبل به جوړ کړئ چې مثلا د دې ځای نه دا نیم ډیټ پکې ډېر مهم دی ډسکرپشن پروډکټ نیم که تاسو په هر څه کې جوړوئ پروډکټ نیم پکې ډېر مهم دی. که تاسو د ماشینو شیټ جوړوئ معلم ډاکټر انجینر دا بیل جوړیږي او همداسې د هغې ماشونه د هغې میاشتې د دې لارې به تاسو دا جوړوئ او دا چې دی تاسو به دا په دې پیوټ ټیبل کې به دا اخلئ. بیا راځم دې پیوټ ټیبل ته په دې اخر ځای کې تاسو ته وایم چې تاسو به د دې ځای نه ښه ځان سره دا په ذهن کې کېږدئ چې دا تاسو سره رقم چې دلته ګور دا ما سلیکشن کړی د دې ځای نه سلیکشن به نه کوئ. پیوټ ټیبل ته راځم او د دې ځای نه چې دی دا پیوټ ټیبل په نیو شیټ کې اخلم نو تاسو ګورئ پروډکټ نیم به تاسو راوالی دلته به ور واچوئ او د دې ځای نه چې دی تاسو به راشئ د دې ځای نه دا سیل به دې کې راواچوئ او دا منث چې دی تاسو به دا منث په رو کې ور واچوئ نو دغه یو رقم ډیزاین چې دی زموږ ټیبل د دې ځای نه پیوټ ټیبل جوړ شو. نو دغه یو دی پریکټیکل اگزامپل تاسو ته مې وښودو. هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښه کړئ او ویډیو د سره شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل بختیار کمپیوټر اکیډمي ځان سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کېږئ چې تر څو د هر ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت تاسو ته در ورسیږي. د الله په امان ښه وخت ولرئ.